حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د پلار نوم رباح او د مور نوم حمنه ده او د حبشي اوسیدونکی دی او مکه مکرمه ته راغلی و. د مور هم وینځه وه او دا بلال رضی الله تعالی عنہ د رنګ تور و او بدن نری و نری وچ دنګ او بدن تور. بعضو روایاتو کې راځي وي دا سر دا ویښته داسې ګونجي ګونجي و او د مکې یو سردار عبدالله ابن جدعان د هغه غلامو د هغه ګډې او بیزې به یې سره ولي. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام باندې وحی نازله شوه او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په ایمان راوړ هغه مرګتیا وکړه نو بیا به نبی علیه الصلاة والسلام د مکې نه بار مینا طرف ته یو ځای و هلته یو غار و په هغې کې به نبی علیه السلام او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دواړه ناست و او نبی علیه الصلاة والسلام به ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته دین اسلام هم ښودو او دغه رنګې د شریعت موافق د اسلام موافق چې کومې مشورې وي هغه به دواړو کولې. هلته په غار کې د خلکو نه پټ ناست و نو دې بلال رضی الله تعالی عنہ دغلته دې غر کې بیزې سره ولې ګډې بیزې نو داسې د غرمې د ډوډۍ ټیم شو نو نبی علیه الصلاة والسلام دته آواز وکړو یا غلامو ای هلکه هل فی شاتک لبن ستا په دې ګډو بیزو کې څه پی شته دی چې موږ له دې راکې موږ ترې وڅکو. نو بلال رضی الله تعالی عنہ ورته وویل وی زما ټولې بیزې خو وچې دي په دوی کې خو پی نشته دی یوه بیزه پکې د هغه معمولي غونته پی کوي خو هغه خو زه ځان له ولوشم او وایستم په هغې زه خپله ګزاره کوم. خو نبي علیه الصلاة والسلام یې پېژندو ځکه دا بلال رضی الله تعالی په مکه کې پیدا شوی دی نو نبي علیه الصلاة والسلام خو یې پېژندو چې دا د لوی خاندان سړی دی. ابوبکر رضی الله تعالی هم پېژندو چې دا قریشي دی نو یې دې ګړې کې د بیزه کې خو معمولي غونته کې پی دی او هغه زما دپاره دی زه ځان له ولوشم او وایستمه خو نن زه تاسو په خپل ځان باندې غوره کوم نن خیر دی تاسو وڅکئ زه دې وږی پاتې شم زه به ګزاره وکړم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی هلکه هغه کومه بیزه ده ته یې دې خوا راوله نو بلال رضی الله تعالی عنہ لاړ دغه بیزه چې کومه لنګه بیزه وه هغه یې د سټه ونیوه د نبي علیه السلام خواله یې راوسته. نو نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته ویل وی ملګري راځه. بلال رضی الله ته وویل وی ته چې په کوم لوښي کې دا بیزه لوشي هغه لوښی خو راکړه نو داسې د لرګي یوه کاسه وه د هغې نبي علیه الصلاة والسلام ته ورکړه. نو حدیث مبارک کې راځي وي نبي علیه السلام د بیزې په دې غولان داسې لاس ووهو چې ووهو نو شروع یې وکړه نو هغه کاسه یې د پیو ډکه کړه. چې کله کاسه یې د پیو ډکه کړه نو نبي علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته ورکوي دا وڅکه هغه ته نه د الله پاکه پیغمبر اول ته وڅکه. نو نبي علیه الصلاة والسلام هغه کاسه د پیو په سر راواړوله ویڅکل پی بیا چې کاسه بیزې ته ونیوله بیا یې د پیو نه ډکه کړه نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته ویې اوس ته وڅکه. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ پی وڅکل نو چې بیا یې ورته کاسه ونیوه نو بیا یې د پیو ډکه کړه نو بلال رضی الله تعالی عنہ هلکه اوس ته دا پی وڅکه. نو بیا بلال رضی الله تعالی عنہ هغه پی وڅکلو نو نبی علیه الصلاة والسلام ورله دعوت ورکړو وی هلکه وی ته یو کار نه کوې وی څه وکړمه وی زه د الله پیغمبر یم په ما باندې ایمان راوړه که نه. نبی علیه السلام ورته دعوت ورکړو زه د الله پیغمبر یم ته په ما باندې ایمان راوړه که نه. نو بلال رضی الله تعالی عنہ مقصد دې څه دی ویل څه غواړي خبره څه مقصد دې راوړی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ځام چې لا اله الا الله لایق د بندګۍ صرف یو الله دی د لات او د منات نه کېږي یو الله کوونکی دی د لایق د بندګۍ صرف دغه یو ذات دی. دغه یو خبره مې تاسو ته راوړې او محمد رسول الله زه د الله صیما رسول یم.